بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تیره ورځ درس د امیسورډ په پروګرام کې وو. موږ راغلو امیسورډ په پروګرام کې په دې پوه شو چې څنګه کولی شو په انزرټ ټاب کې بوک مارک څخه استفاده وکړو. بوک مارک هم ویلي وو چې موږ ته څه کار کوي؟ نشاني کوي، لکه چې غونډه قرآن کریم کې چې هغه نشاني ایږدو. نن کراس رفرنس وایي. کراس رفرنس له بوک مارک سره تقریبا یو شی ده. نو د دې فرق فقط دغه ده چې موږ تاسو دا معمولا څو ځایونو کې استعمالوو. هیډینګونو کې کولی شو استعمال کو، نمبر آیټم کې کولی شو، بوک مارک، فوټ نوټ، نوټ اکویشن دا شیانو کې. خو زه به لاړ شم تاسو ته په نمبر آیټم کې استفاده وکړم. څه په درد خوري؟ مثلا تاسو چار جوابه سوالونه لیدلی، نو د چار جوابه سوالونو کلید څه کله جوړیږي هغه وخت کې دا موږ څه کوو؟ استعمالوو. بطور مثال زه دلته ځم، زه به مې فارسي ته واړوم، دلته به زه سوالونه ورته جوړوم. مثلا زه لیکم لومړی سوال صحیح ده، دلته زه به ډایرکشن هم ښي طرف ته واړوم چې تر څو زموږ تاسو رایټینګ صحیح شي. ښه، نو دلته به زه ورته لیکم چې شی لیکم، مثلا لیکم اسلام چند بنا دارد. صحیح ده. سوالیه انټر سنټر به هم بیرته ټاپ فشار ورکړم چې چار جوابه دې جوړ شي. زه لیکم 1 2 5 6. صحیح ده. ډبل انټر. بیا ورته سوال لیکم، ورته وایم چې روزه وبخښئ دوم سوال. ښه، دوم سوال لیکو چې روزه رکن چندم اسلام است. صحیح شو. بیا زه ورته لیکو چې دوم، پنجم، ششم، سوم. صحیح ده. بیا سوال ورته لیکم، مثلا ورته وایم چې نماز صبح چند رکعت است. صحیح ده. دا درې سوالونه بعضې مثلا 2 رکعت، 4 و 5 7. صحیح شو. دا سوالونه ما جوړ کړو. اوس زه غواړم چې د دې ته څه جوړ کړم؟ کلید جوړ کړم. کلید څه شی ته وایي؟ یعنې هغه داسې شی جوړ کړم چې کله ما سره دا وي زه پوه شم چې دا لومړی سوال ځواب څه شی ده، د دوم سوال ځواب څه شی ده، د درېیم څه شی ده. دا معمولا مکتبونو دا ځایونو کې ډېر په استفاده کېږي. اوس زه ځم ورته وایم چې ځم دلته انزرټ ته، کراس رفرنس ته. ګوره بل خبره دا ده، دلته ګوره زموږ تاسو ټول سوالونه راوړي دي. که دا زموږ تاسو سره په دغه فارمات چې ما ولیکل داسې فارمات کې ونه لیکو بیا نه مني در سره. دا باید موږ تاسو دې ځای کې له دغه فارماتو څخه کار اخیستی وي چې تر څو یې وپېژني موږ تاسو سره. نو زه ځم ورته وایم چې زما د لومړی سوال اسلام چند بنا دارد؟ 5 بنا دارد. سی گزینه درسته ده. دلته راشه انزرټ باندې کلیک وکړه. ګوره دلته د لومړی سوال، دلته د لومړی سوال زه ورته وایم چې سی درست ده. انزرټ یې کړه، دلته موږ تاسو سره راغی. ښه، دلته زه به ورته پاراګراف فول کانټکسټ نمبر انتخاب کړم او دلته به دا دواړه زه بیرته پاک کړم. ښه، اوس ورته وایم چې دغه ما سره صحیح ده. دلته به کلیک ورته وکړو، ورته وایي چې دغه ده. د لومړی سوال سی درست ده. صحیح ده. انټر. د دوم سوال روزه رکن چندم اسلام است؟ روزه دریم ده کنه، ډي درست ده. دلته زه ورته وایي ډي. بیا دلته یو کلیک وکړه، انټر یې کړه. بیا لاړ شه نماز صبح چند رکعت است؟ 4 رکعت. بي درست ده. دلته راسه ګوره. اوس ګوره موږ تاسو سره وایي چې په اول سوال کې سی گزینه درست ده، دوم سوال کې ډي او دریم سوال کې بي درست ده. کنټرول پرس ونیسه، ورباندې کلیک وکړه، همالته دې بیایي. ګوره اول سوال کې سی، ګوره زه یې همالته ویوړلم. کنټرول پرس ونیسه، کلیک وکړه، همالته دې کرسر یې وړي او درته وایي چې دا هلته صحیح شو. هیډینګونو څخه هم کار اخیستلی شي چې تاسو هیډینګونه راوړئ، عنوانونه جوړ کړئ. هیډینګ عنوان ستاسو جوړ کړئ. دا ټول تاسو کولی شئ دلته تاسو ته لست وکړي، تاسو ورباندې کلیک وکړئ، هماغه عنوان ته تاسو بیایي. نور هم استفادې کولی شئ چې تاسو ورڅخه وکړئ.
بل لرو کومنټ دوستانو موږ تاسو په فیسبوک او انستاګرام او یوټیوب د ځایونو کې استعمالوو. کومنټ د څه لپاره استعمالوو؟ د خپل نظر شریکولو لپاره. مثلا موږ تاسو یو هغه جوړوو، یو عکس نشروو یا یو ویډیو نشروو، ورته وایو چې زمونږ دلته خلک راته کومنټ راکړي. خو په وورډ پروګرام کې دلته موږ تاسو کومنټ د چا د غلطي نیولو یا چاته کوم راپور ورکول د دې په اړه کېږي استفاده کېږي. څنګه مثلا تاسو راپور د معاشاتو جوړ کړی مثلا، نو دغه راپور چې تاسو جوړ کړی تاسو ته وایي چې وروره دا کوم راپور چې تا جوړ کړی دا خو صحیح ده، هغه کوم چاته چې تاسو لیږئ دا د جوړ کړی دا صحیح ده، مثلا د دغه سړی معاش کم ده یا زیات ده یا فلان ده، هغه نه غواړي چې تاسو په هغه کې تغییرات راوړي جدول کې. تا ته یو کومنټ لیکي چې دغه خبره ده. مثلا تاسو په غټو کتابونو کې حاشیه هم لیدلی که نه، د تفسیر کې معمولا دغسې یو خبره. اوس زه وایم زه دغلته ځای یو کومنټ لیکم، نو زه ځم انزرټ ته، دلته کومنټ باندې کلیک کوم، ګوره دلته صفحه نه همدغه خپله صفحه سایز غټ شو. اوس دلته راشه ورته ولیکه چې هر شی د تا خوښه وي همهغه ورته ولیکه، ورته وروره دغه د داسې مشکل ده، دا داسې خبره ده، دلته ورته څه کېږي لیکي. صحیح شو. همداسې ورځه زه ورته وایم چې دغه صفحه کې هم یو کومنټ ورته ورکړه، دلته راشه دلته ورته هم کومنټ ورکړه، خلاص. اوس دا سړی چې کله هغه خلاصوي وورډ پروګرام خپل کمپیوټر کې خلاصوي، دلته زما نوم هم ورته لیکي، لطف الله لطف یا تاسو کمپیوټر څه هر څه نومي، وایي تا ته دغه شی ویلی دی ورور دغه کار داسې وکړه. صحیح شو. یعنې خپل نظریه ورته لیکي غیر مستقیم، مستقیم خپل فایل کې تغییرات ورته نه راوړئ. یا محصلین مثلا چې کله خلاصوي پوهنتون دوی یو شی لري د مونوګراف په نوم، صحیح ده، چې خپل هغه دفاع کوي چې دا 4 کاله کې څه ویلې ده. بیا که دا اشتباه شوي استاد یې نه اصلاح کوي، چې د دې لپاره محصل ورته متوجه سي دا ساحه ورته انتخابوي، زی ورته کومنټ ورکوي چې وروره دغه ځای کې دغه اشتباه لري یا دغه مشکل ده دا دی حل کړه. صحیح شو. کومنټ د دغه لپاره استفاده کوي، نور شی خاص نه لري. که غواړئ بیرته ډیلیټ کړئ بیا تاسو لاړ شئ چیرته ریویو آپشن ته لاړ شئ، دلته موږ تاسو ډیلیټ کومنټ لرو، په دې باندې کلیک وکړئ، یو دانه بیرته څه کېږي ډیلیټ کېږي. داسې چل ته ورسېد انشاءالله نور خبرې هم پې کوو. دا شو کومنټ. بل هیډر او فوټر ده، دا هم به ووایو نور به بس. دوستانو هیډر او فوټر څه ته وایي؟ که تاسو کتابونه لوستي وي او حتما هم لوستي دي، په کتابونو کې موږ تاسو داسې یو هغه لرو چې مثلا ډېر زیات صفحې لري. زه به لاړ شم دلته یو صفحه یو کتاب خلاص کړم، مثلا دلته زه حالتهای اتمی په نوم یو کتاب ده، دا به زه خلاص کړم. اوس دا کتاب د ګوره دلته فهرست مطالب لیکلی، که نور پورته لاړ شو دلته بیا هم چې نه لري، دلته لږ نور پورته لاړ شو دغه ګوره دغه کلمه کلیه حقوق این کتاب مطلق و بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت دغه ده. صحیح شو. اوس دغه کلمه یا دغه جمله که موږ تاسو اخري صفحې ته لاړ شو دلته بیا لیکلی ده، متوجه یاست؟ دلته ګوره دا 313 صفحې دي، ټولو کې هم داسې لیکلی ده یو خبره. یا مثلا بل کتاب کې که زه لاړ شم، اوس دلته لاړ شم وګورم چې دلته بل کوم کتاب ده که څه موږ تاسو لرو که نه لرو. مثلا دغه مدیریت زمان په نوم یو کتاب ده، دلته لاړ شو چې دا یې لري که نه لري. ښه دا یې نه لري. دغه مدیریت زمان فصل اول، اوس دلته لاړ شه ګوره بیا دلته فصل دوم لیکلی دا هم نه لري. خیر ښایسته، ستاسو لږ زه ښه پوه کړم، داسې یو ښه کتاب راوړم. دلته هم ګوره دغه شی لیکلی ده، دا ټولو صفحاتو کې تکرار راغلی ده. خلاصه د مطلب په یو کتاب کې چې تاسو دغه سر فصل وینئ یا د کتاب دغه سر ګورئ، دا به موږ تاسو سره په ټول صفحو کې آیا تکرار یې موږ ولیکو 300 صفحې ده 300 ځلې ولیکو؟ نه. نو موږ تاسو سره لاره لرو، د دې لپاره موږ تاسو هیډر لرو. هیډر دا موږ تاسو سره مکمل یو صفحه ده، صحیح ده. د صفحې دغه ساحې ته موږ تاسو څه وایو؟ هیډر وایو، دغه پورتنۍ ساحه ته. او د لاندنۍ ساحې ته څه وایي؟ فوټر ورته ویلی شي. اوس ګورم زه دلته ځم دغه ډیټا اخلم یو کاپي پیسټ کوم یې چې ما سره صفحې تعداد زیات شي. ګوره ما سره څومره زیات صفحې جوړې شوې.
اوس په دغه صفحو کې که زه غواړم چې هغه جوړ کړم هیډر یا فوټر، ګوره زه یو ځل یې جوړوم نور ټولو صفحو کې تکراري راځي. زه دغلته کلک کوم. صحیح ده. دا خالي ځای کې چې تاسو کله شروع کوئ تاسو کله پرېږدئ چې له سر نه شروع وکړئ، دغه ځای کې اجازه درکوي. نو زه دا خالي ځای کې ډبل کلک کوم، هیډر ماته څه شی سو؟ فعال سو. چې کله فعال سو زه ځم انزیډ ته، شپونه موږ او تاسو مخکې ویلې ده که نه. نو زه به لاړ شم یو دانه شپ ورته واخلم، دلته یو دانه شپ رسم کوم، مثلا په دغسې شکل وینئ چې ټولو صفحو کې تکراري خپله راځي. زه یو صفحه کې تغییر ورکوم، هغه نورو صفحو کې ټولو کې خپله ورځي. دا یو. دلته ځم بیا انزیډ ته پکچر یو دانه لوګو راوړم ورته. تاسو لیدلی چې د اکثره کتابونو سر کې لوګو وي. دغه کتاب چې خلاص ګورئ سر کې ټول یو سیستم ډیزاین چې ورکړی دی، دا ټوله موږ همدې څخه کار اخلو. مثلا زه به دلته لاړ شم یو دانه لوګو واخلم. کوم لوګو به واخلو؟ دا لوګو به واخلو. مثلا د دې سایز به زه لږ وړوکی کړم. صحیح ده. دا به لږ پورته وي چې دغلته. اوس ګوره ټولو صفحو کې تکرار راغی که رانغی؟ 114 صفحې دي ما سره. اوس په 114 صفحو کې له اول نه تر اخر پورې وګوره په ټولو کې همدغه شی شته. دې ته موږ تاسو هیډر وایو. ختم لیکلی سئ، ډیزاین هم پکې کولی شئ، هر شی چې پکې وغواړئ کولی سئ او څخه استفاده کولی شئ. دې ته موږ تاسو هیډر وایو. فوټر دا د صفحې لاندې ساحې ته وایي. دواړه یو کار کوي، خو هغه سر ورقي ده او دا پا ورقي ده. دلته لاندې هم تاسو هر ډیزاین غواړئ، مثلا زه پیج نمبر غواړم، پیج نمبر کې زه ورته وایم باټم، او دلته راشئ یو سټایل ورته انتخاب کړم. مثلا زه ورته وایم چې ما سره دی دغسې سټایل پیج نمبر وي. مثلا کوم سټایل انتخاب کړو؟ دغه سټایل مثلا ما سره دی وي. صحیح شو. دلته راغه، دلته راشه د دې یو دانه انتخاب کړم، په دې سټایلونو کې تغییر کړم. شیپ ته لاړ شه، ورته وروره د دې سټایل زه غواړم چې دغسې شکل کې دی وي، او کوم خط چې په منځ یې لیکل شوی دی هغه د ما سره دغسې شکل کې وي، لږ د سایز یې هم غټ واوسي. صحیح شو. دغسې. نو دلته اوس کلک وکړه، ټولو صفحو کې هماغه شی راغلی که نه؟ دې ته موږ تاسو هیډر او فوټر وایو. چې دلته راشو، دلته موږ تاسو سره دا تیار هیډرونه دي، د کمپنۍ له خوا نه جوړ شوي دي. صحیح شو. کله چې د تاسو خوښېږي کولی شئ تاسو هم داسې مثلا دا باندې کلک کوم، ګوره دغسې شکل ماته راغی. او دلته صفحې خلاصېږي. هیډر او فوټر او پیج نمبر مې اوس درته تشریح کړه. زه ورته وایم چې وروره دلته د تاریخ هم وي. دلته په دې باندې یو ځل کلک وکړه، کوم سټایل کې غواړئ زه وایم چې دغسې سټایل. اوکې. اوس ګوره ټولو صفحو کې ولیکل شو. ستا د کمپیوټر تاریخ چې صحیح وي هغه هم صحیح وي. ګوره ټیوزډې سه شنبې 4 د فبروري 2015. نه زه ورته وایم چې زه تاریخ نه غواړم چې شی دې وي ما سره، دا ټول زه پاکوم. زه ورته وایم ډاکومنټ انفو، د دغه کتاب نوم دی ما سره. نو دا زما ډاکومنټ یاک ده، که زه دلته فایل نیم ورکړم ګوره ډاکومنټ یاک ولیکل شو. خو تاسو بیا داسې لا کوئ تر څو ستاسو هماغه کوم شی چې غواړئ هغه دې راشي. پکچر را دې شي. موږ تاسو ویلې ګو ټو هیډر، ګو ټو فوټر، دلته کلک وکړه فوټر ته دې بیایي، دلته کلک وکړم هیډر ته دې بیایي. او دا موږ تاسو سره اوس کار نه کوي چې کله لیاوټ ته ورسېدو بیا دا خبرې زه درته هلته تشریح کوم. بل آپشن ده ډیفرنٹ فرست پیج. معمولا د صفحو لپاره استفاده کیږي، هغه د کتاب د پوښ لپاره. صحیح ده. زه وایم چې لومړنۍ صفحه هیډر دی، له نورو صفحو سره فرق ولري. څه مطلب؟ زه دا یو ځل فعال کوم، ګوره دا اوس له دې ځای نه ورک کېږي. ورک سو که نه؟ دا ورک سو. اوس لاړ شم زر ته، په لومړۍ صفحه کې یو دانه ستوری مثلا راوړم، کنټرول ډي بل راوړو، ساري دا یې بل، کنټرول ډي دا یې بل، دا یې بل، دا یې بل. اوس لومړۍ صفحه کې ګوره ما 15 دانې ستوری جوړ کړ. اوس دومې صفحې ته ځو، نورو صفحو کې دا شی نشته. صحیح شو. دلته ستا نورو صفحو کې ستا، نورو صفحو کې خپل سټایل دی، دا سایز ډېر وړوکی سو. نورو صفحو کې دا بل سټایل، د لومړۍ صفحه کې بل سټایل. د دې ته ډیفرنٹ فرست پیج وایي، یعنې اوله صفحه دې له نورو سره فرق ولري. ټول رنګ بدلې د صفحې. اولې صفحې رنګ بدل شي. دا اوله صفحه کې چې ته هر څه تغیرات هم فوټر کې راوړی، هم هیډر کې راوړی، نورو کې نه راځي. خو که دا دوم کې دې راوړ بیا نور ټولو کې د څه شي ښه دغه دا بیا وروسته وایي. لیاوټ ته چې راغلو دلته موږ تاسو فصل بندي کوو، لومړی فصل، دوم فصل، دریم فصل، بیا تغییر کوو. او دا خو اوس دغه راشه رنګ یې زیړ کړه، نورو سره کار نه لري، هغه خو هر ځای ته ځان ته انتخابوي، هغه هماغسې کېږي. صحیح شو.
بل اپشن است دا ډیفرنٹ اډ ان ایون پیج څه کار کوي زه به دا بیرته غیر فعال کم چې دا مې ټول ګوره یو شی سو بیرته اوس اوله صفحه تاغ ده دومه چی ده جفت ده کنه دریم تاق څلورم جفت پنځم تاق شپږم جفت زه هم جفت تاق صفحې د فرق ولري څنګه مطلب دا فعال که اوس ګورم لومړی صفحه چی ده تاق ده دغسې سټایل ده دی دریمه دی پنځمه دومه صفحو کې زه غواړم چې ما سره د یو شکل وي د چی په شکل دا لمر وي مثلا صحیح ده اوس ګوره په تاق صفحو کې چی ده په جفت صفحو کې چی ده لمر ده نور صفحو کې هغه ډیزاین چې موږ تاسو مخکې انتخاب کړی ده تاسو کولی شئ چې دا ډیزاین کوئ او ورڅخه استفاده وکړئ صحیح شو دا شو دا خبره بل څه دا شو ډاکومنټ ټیکس دا ګورئ وایي دغه ډاکومنټ ټیکس غواړئ چې وګورئ که نه که نه غواړئ صحیح شو دا یې اندازه ده آیا اندازه یې غواړئ چې غټ یا وړوکی سي دا سایز غټېږي وینئ نه زه وایم چې بېرته هماغه خپل حالت ته یوسئ اوکې دغه شو دا و هیډر فوټر چې موږ تاسو وویلي سوال سبا ته انشاءالله ټیکسټ ګروپ وایي Header, footer, headers, heads.